الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده اما بعد. ډیر معزز و محترم د اسلام او عقیده مسلمانو دینی ورونو او دینی خویندو، موږ تاسو د رمضان المبارک په بحث کې لګیا یو چې من جمله د هغې فضایل د رمضان المبارک نوره اړوند امور موږ تاسو یو مشت نمونه خروار څه سره وپېژندل. اوس نن باید دا خبره واضحه کو او موږ تاسو د دې خبرې سره آشنا او بلد شو چې اطمینان او سکون، راحت او سکون د الله جل جلاله د حکمونو په منلو کې دی. یعنی دا خبره یاد ولرئ مسلمانو ورونو او دینی خویندو چې په دنیوي اسبابو کې، په دنیوي شیانو کې او د دنیا په خواهشاتو کې یا په دنیوي اسبابو کې او په دنیوي شیانو کې سکون او آرام نشتا، اطمینان او سکون نشتا. اطمینان او سکون کدای هغه یوازې او یوازې د الله جل جلاله د حکمونو په منلو کې دی. څوک چې د الله پاک جل جلاله حکمونه اوامر مني نو دا انسان تابع خپله د په زړه کې به آرام او سکون موجود وي او کې راځي به. دلته یو استراحت ته یو بل اسباب د استراحت دي، یعنی یو د آرام او د سکون اسباب دي او بل چې کومه په خپله نفس آرام او سکون او استراحت دی. نو ډیر ځله دا رنګه خبره رامنځته شوې به وي چې اسباب د استراحت، اسباب د آرام او د سکون به موجود وي، لکه مثلا دنیوي شیان، دنیوي اسباب لکه په خپله روپۍ، دنیا او لوی بلند منزل، مارکیټونه، دکانونه، خو مګر آرام او استراحت به موجود نه وي. آرام او استراحت به چی وي؟ موجود نه وي. اسباب د استراحت چې دنیوي امور دي هغه به موجود وي، لیکن استراحت او آرام به یو کس ته یو چا ته حاصل شوی نه وي. نو معلومه شوه دا خبره چې آرام او استراحت هغه په دین کې دی. آرام او استراحت د الله پاک جل جلاله د احکامو په منلو کې دی. آرام او استراحت په نقش قدم د جناب اقدس صلی الله علیه وسلم په هغې په سنتو طریقو کې دی چې څوک د نبی علیه السلام سنت طریقې ونیسي، د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې لاړ شي. لکه دارنګې مثلا یو دنیادار کس دی، هغه مارکیټونه لري. مثلا هغه دنیادار کس ښه بلند منزل لري، ښه په هغه باندې په نرمو بسترو باندې خوبونه کوي، ښه خواږه خوراکونه کوي، ښه په لوکسو موټرو کې ګرځي، لیکن اسباب د هغې موجود دي، د استراحت، د آرام، د ښه ژوند، لیکن هغه دنیادار کس ته آرام نه دی حاصل شوی. ژوند په استراحت، په آرام، په سکون باندې نه دی. بل طرف ته مومن، دینداره، نیک صالح، عبادت گزاره هغه دي غریب مومنان دي. یو غریب مومنان، عبادت گزاره، نیک صالح، هغه ژوند هغه دی، استراحت ورته حاصل دی. بل طرف ته څملستی په خاورو باندې وي، په ځمکه باندې وي، خوراک یې برابر نه وي، په نیمه ګډه یا بالکل وي هم نه. همدا قسم ته د لوږې او تندې هغه برداشت کوي، ډېرې خوارۍ او نستۍ برداشت کوي،
طرف ته استراحت او آرام اطمینان هغه ورته حاصل دی په هغه جونګړه کې چې هغه و ملنګ د ملنګي جونګړه ده او یو غریبانه د خټو کوري دی هغه پاکه په نسبت سره دغه مالدار دغه بلند منزلونه د تعمیرونو او دغه لوی بنگلونه په دغه جونګړه کې او د خټو په کور کې د غریب مومن انسان ته دیندار انسان ته چې عبادت کوي په هغه باندې د الله پاک احکام مني او امر یې مني د پیغمبر اسلام په نقش قدم سي نهتا آرام سکون د زړه ورته حاصل دی نو معلومه شو دا خبره چې آرام سکون دا په چا کې دی د الله پاک د احکامو د الله پاک د اوامرو په منلو کې دی او د پیغمبر اسلام په نقش قدم باندې په تک کې دی او د نبی اسلام لار تعقیبول او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې تعقیبول په دغه کې چې آرام او سکون دی نو په رمضان کې رزم د خبره ده چې په رمضان کې یو مؤمن انسان روزدار انسان اگر که بظاهر خو د روزنه بچنه څه په تکلیف کاری په تکلیف کې بریخي او په تکلیف کې بلیدل کیږي لیکن په حقیقت کې د دې روزدار مؤمن روزدار انسان ایدې ته آرام قلبي او سکون قلبي هغه استراحت هغه ورته حاصل دی په حقیقت کې ولې ځکه د الله پاک د امر په ذکر دی چې اتم الصيام الا الليل تاسو پرکای الله په قران کې فرمای تاسو پرکای اتم الصيام تاسو پرکای خپل روزه الا الليل تر شپې پورې یعنی چې صفر المر غروب کړی نه وي تر هغه پورې د روزه ورسوي ویني سي نو دا د الله پاک دغه امر د فرضي امر په ځای کړی دا ځکه د آرام او سکون حاصل ده بل دویمه دا خبره مسلمان ورونو په رمضان کې د عبادت کولو اجر په نسبت سره د نورو میاشتو هغه چوي زخ زیات وي ځکه میاشت رمضان ته عجیب امتیاز په نسبت سره د نورو میاشتو ورته حاصل دی یو حدیث شریف چې بهیکی شریف همدارنګه نورو محدثینو را نقل کړی دی هغه بیانوم تاسو نه هم هیله کوم چې د زړه په غوږونو باندې واورئ او عمل پې وکړئ پیغمبر اسلام فرمای اذا كان اول ليله من رمضان نبی علیہ السلام فرمای هر کله چې شي اوله شپه من رمضان د رمضان د میاشت فتحت ابواب السماء نو دروازه د اسمان شي خلاص شي دلته ذکر د محل ده مراد نه حال ده یعنی فتحت ابواب السماء معنا دا چې فتحت ابواب الجنه د جنت دروازه شي خلاص شي چون کې د جنتونه بره موجود دي د اسمان په طرف کې موجود دي نو ځکه نبی علی السلام دارنګ و فرمایل چې فتحت ابواب السماء خلاص شي د اسمان دروازه نو دلته په حدیث شریف کې د اصول په بنا دلته په دې کې چې مجاز ده ذکر د حال ده او مراد نه حال ده ذکر د سما ده او مراد نه چې د جنتونه دي یعنی خلاص شي د هغه شي د جنتونو دروازه کله چې د رمضان اوله شپه شي د جنتونو دروازه خلاص شي فلا یغلق منها باب نو نه بندګي د دغه دروازو د جنت نه هیڅ یو دروازه ټول دروازې هم درنګ خلاص وي او بیا هیڅ کله نه بندګي حتی یکون اخر لیلتین تر دې چې اخري شپه د چاشي د رمضان شي یعنی درشمه د رمضان شي کمیاش پورا لړ شي او یا نهويشتمه د رمضان شي کمیاش کم لړ شي من رمضان د رمضان یعنی د میاشت د رمضان تر اخري شپه پورې چې هغه درشمه ده او یا نهويشتمه ده طریق پورې د جنت دروازې شي خلاص وي وليس من عبد مؤمن نبی علیہ السلام فرمای وليس من عبد مؤمن يصلي في ليله یچ نشته هیڅ مؤمن وليس نشته من عبد مؤمن یو مؤمن بنده يصلي چغال منځ کی في ليله او شپه د رمضان کې الا كتب الله مگر الله فقر تلکی له د مؤمن بنده تا چه ورته لکی 1500 حسناتین 1500 حسنتين يعني الله فقر تلکی 1500 1500
1500 چې ورته لیکي حسنات نیکي دا 1500 یا په صدا عبارت د 1500 نیکي دا 25 سره چې په مقابل کې ورته لیکي بكل سجدتين په هر سجدا سره یعنی په هر سجدا سره هر مومنت عمد دنه کاغه نروي او کاغه خزوي او کز دینی ورور وی او کدینی خور وی په هر سجدا 1500 نیکي ورته لیکي نو ګورئ دې حدیث نه خپل معلومیږي چې په میاشت رمضان کې سړی څومره یعنی اغال منځونه ډیر وکي او تراویح وکي نو دلته خپل دغه شل رکعات تراویح په دا کې تقریبا شل سجده خو په شل رکعت کرسي او کنارس نو درنګي نو دورک ان په هر کوته کې چې وا سجده فرض کې او نو په شل رکعتونو کې دا سوخه څلوي سجده راځي دا چې دوه سجده نو دلته خبره مې دا کوله چې افسوس ته په حال دیغه چا باندې چې هغه په رمضان کې مطلق المنزونو ته او یا بیا خاص کر تراویح ته املا ماتوي نو هر څه کولای شي په ورځ کې ډیر سخت کارونه کولای شي همدا کې سمدا خو غف شپ وشته شي اته املا نوی ماته چټیاتو ته لیکن کله چې خبره دی چې شي خبره دی هغه شي تراویح شي نو بیا وای چې زه معذور یم یا مریض یم یا فلان یم د خدای فلمې کوي خبرې کی او بس هغه تراویح ته املا ماتوي او کدی حدیث شریف ته وکتل شي دې حدیث شریف پرانا کې نو نبی علیہ السلام فرمایي چې هر مومن انسان ته په رمضان کې المنز کوي نو الله فک هغه انسان ته په هر سجدا باندې الله پاک 1500 نه کوي ورکوي نو په تراویح کې غټ اجرونه نشول دا سلوخ سجده تقریبا په شل رکعت تراویح کې ارسي نو دا بیا اوس خپل هر سجده په 1500 کې ضرب کوا چې څومره جمله څومره هغه ورنه راځي څومره نه کوي ورنه راځي او څومره حسنات ورنه راځي چې د هر یوې سجده په مقابل کې 1500 نه کوي دي نو یو انسان چې شل رکعت تراویح وکي او په هر دوه رکعتو کې تقریبا د اسب کوا د شل رکعتو تراویحونه هغه د سوخه سلوخ سجودیز نه راغلي هغه نه رکعت بیا د فرض یا نزان ته تل راغلي او بیا کنور د شپه کې نور نفلونه د وکړل نو د ټول مجموعه په 1500 کې ضرب کوا چې څومره نه کوي په یو شپه مسلمان انسان ګټي او بیا نبی علیہ السلام فرمای وبنا له بیتا او د مومن انسان ته چې په د شپه کې المنزونه کې تراویح کې نوافل کې صلات تسبیح کې تهجد کې او د سنور نوافل کې وبنا له او لا فکر ته جوړوي د مومن انسان ته بیتا یو جنتی کور فل جنت په جنت کې جنت کې یو کور ورته جوړوي من یاقوتۃ حمراء چا کور به چینه جوړوي الله پاک په جنت کې چې د مؤمن انسان ته ورکوي هغه به د سره یاقوت نه جوړوي لها 60000 باب لها د جنتی قربا 60000 باب شپته زره دروازې شپته زره به چوي دروازې وي لكل باب منها کسر د هر دروازې سره با کسر نسره به چوي یو بنگلاوي یو مړای به یو محل به وي هغه بنگلا هغه مړای به د چشنه جوړ شي چې د هر دروازې سره یو بنگلا ولاړ وي یو مړای ولاړ وي من ذهب غابه د سرو زرو څخه جوړ شوی وي موشح بیاقوتۃ حمراء او تزین باور کړی شوی وي خلا باور کړی شوی وي بیاقوتۃ حمراء په سره یاقوت سره یعنی په سره یاقوت سره بای چې شوی وي ډیکوریشن شوی وي او خیس باور کړی شوی وي فاذا صام اول يوم من رمضان نبی علیہ السلام فرمای فاذا صام هر کله چې روزه ونسی یو روزدار انسان عام د دینه کاغه نروي او کاغه خزای کاغه ورور وی او کاغه دینی خور وی نو فاذا صام هر کله چې روزه ونسی یو مسلمان
اول یوم په اول ورځ من رمضان د رمضان د میاشتې غفر له ما تقدم من ذنبه الله پاک وبخي له د مؤمن انسان ته ما ټول هغه ګناینه تقدم چې د مخکې کړی وي د پخوا کړی وي من ذنبه د ګناهونو څخه نو الله پاک په اول روزه سره ټول ما تقدم من ذنبه ورته وبخي یعنی ټول پخوانی ګناهونه الله پاک ورته وبخي البته صغائر الا مثل ذلك اليوم نو یعنی دغه میاشت نه چې دا اوس دای پکې داخل اوله روزه نیولې الا مثل ذلك اليوم په مثل دغه ورځ پورې من شهر رمضان چې هغه دغه میاشت د رمضان ده یعنی تر رمضان چې کله د ساګ روزه مطلب مثلا اوله ورځ سړی روزه ونیسي لکه د ساګ روزه مثلا اوله ورځ نو دغه تر رمضان ونیسه تر دغه رمضان پورې تر دغه رمضان پورې یعنی د یو رمضان د تر رمضان تر دغه رمضان پورې ټول ګناینه انسان ته اوله روزه سره الله پاک ته چې کی ورته وبخي البته صغائر صغیره ګناینه واستغفر له او مغفرت غواړي واستغفر له او مغفرت د مغفرت دعا کوي د بخنه دعا کوي د روزدار انسان لپاره کل یوم هر ورځ 70000 ملکین او یا زر ملائکه د روزدار انسان لپاره دعا کوي او یا زر فرشته د روزدار انسان لپاره دعا کوي من صلات الغدات د گیز دل منزنه ونسا یعنی د گیز دل منزنه ونسا الا طوال بالحجاب تر دې چې هغه پټوالی راشي په حجاب سره مراد دغه نه غروب دل مردای یعنی تر دې بدل دل مر پورې یعنی تر جماعت پورې د روزدار انسان ته الله فک او یا زره فرشته او یا زره ملائکه د مغفرت او د بخشش دعا ورته کوي وکان له بكل سجدتين نبی علیہ السلام فرمای چې وکان له او شتای دلره بكل سجدتين په هر سجده سره یسجدها چې دای کی دا روزدار انسان په شهر رمضان د رمضان په میاشت کې بلیل او نهار که پشپا کې کړي هغه سجده او نهار او که پرس کې کړي شجرتون ایوونه یعنی الله پاک ګره مخکدا یو حدیثای وخت حدیثای په هر سجده سره 1500 قیم ور کوي او ورسته بیا فرمایي چې یو انسان چې په میاشت رمضان کې سجده وکي هغه کدي شپې په شپه کې کړي او کورسي کړي یعنی کدي ورځې نفلونه منځونه کړي او که په شپه کې منځونه او نفلونه کې نو او سجدي کې نو په هر سجده باندې چې الله فکر کوي شجراتان الله پاک جنتی ونه ور کوي نو دا به دا شی ونی لکه دا د دنیا ونه نه د جنت هیڅ موا او د جنت هیڅ ونه د دنیا په ونه باندې یا د جنتی مواد د دنیا په مو باندې نشي قیاس کېدلای او یا چې ما د موږ دنیوي او موي او یا ونه دا سید نمونه به امدار کم توي اغا جنت کې به مثلا دنیا کې انګور شته مڼې شته په جنت کې انګور شته مڼې شته خدا سن ده چې دا د موږ وایو چې دا د جنت انګور او د جنت مڼې یا د جنت انار عین شکل دنیا د انار او د انګور په څیر دي نه ډېر د ځکه اسمان فرق ته ما تشبیه نشي سره کېدای نو د الله پاک به یو ونه ورکی په هر سجده سره دا سونه یسیر راکبو چې مزال بکوي یو شاسوار یعنی یو آس پور کس فی ظلها پغه سیوره دیغه ونه کې پغه سایه دیغه ونه کې کومه سیوره او سایه چې دا ایمکس په ژبه سیوره چې دا سیوره چې دا په دا سیوره کې به مزال کې یو شاسوار یو آس پور انسان 500 عام 500 کاله 500 کاله با په دغه ونه کې چې د سجده په مقابل کې د مؤمن انسان د روزدار انسان د سجده په مقابل کې الله پاک دی وی سجده په مقابل کې الله پاک ور کوي نو
دا به دومره ستره ونه وي چې 1500 کاله به یو په آس پور انسان په دغه سیوره کې به مزال کې، یعنی 1500 کاله وي دا یې مزال کوي د دغه ونه د سیوره نه به نه ووځي، دومره غټه ونه به وي. دا د جنتي انعامات دي او دا د جنت نعمتونه دي او دا به الله پاک موږ تاسو ته په هغه دنیا کې په جنت کې الله پاک راکوي، خو به شرطي که موږ تاسو جنتیان شو، الله پاک موږ تاسو جنتیان وګرځوي، خدای پاک دا الله پاک موږ تاسو نه راضي شي. خبره را لنډوم، یو څو خبرې زمونږ د اسلافو، یعنی په رمضان کې زمونږ د اسلاف معمول، زمونږ اسلاف زمونږ متقدمین علماء کرام او زمونږ هغه چې موږ د هغوی تقلید کوو زمونږ اسلاف دي د یو څو معموله په رمضان کې تاسو په حضور کې بیانوم. اول د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه معمول، د امام صاحب رحمه الله د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله څه معمول و د رمضان په میاشت کې. کتاب لیکي چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا معمول و چې کله به د رمضان مبارکه میاشت راغله نو یو قرآن به، یعنی چې کله به د رمضان المبارکه میاشت راغله نو یو باندې شپږ ختمونه د قرآن عظیم شان به په رمضان کې کول، یو شپږ واره به قرآن عظیم شان په د میاشت رمضان کې چې کولو ختم کوو او ختمونه به یې کول. دا سره کوم یو ختم د قرآن عظیم شان به د ورځې کولو د ورځې او یو به د شپې کولو. نو دا جمله دوا چې په 10 کې ضرب کې نو د شپتا او یو به په د 10 ورځو کې چې کوم تراویح به کوله نو دا یو به په تراویح کې کولو. نو دا ټول به څه شول یو باندې شپتا ختمونه به امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په میاشت رمضان کې کول. دا لوی خبره نه ده. دینه معلومیږي چې دی امام اعظم صاحب او یا چې نور اسلاف زموږه په میاشت رمضان کې، یعنی دینه معلومیږي چې هیڅ دنیوي کار یې کړی نه دی. دنیوي کارونو ته به هغوی ته به یې چې کړل، هغوی ته به شاور وګرځوله، د دنیوي کارونه به سټاپ کړل، هغه به یې ودرول، ټول به یې چې کولو د خدای پاک عبادت پکې کول په میاشت رمضان. دین خپل معلومیږي چې امام ابو حنیفه یو شپته د قران عظیم شان ختمونه پکې کړی دي. طرف ته نور خپل اندازه معلومه چې نفلونه به څومره کړی وي، هغه اذکار به څومره کړی وي او نور د خدای پاک عبادت به څومره ډیر کړی وي، خپل معلومیږي دی نه. او بل د امام شافعی رحمه الله، امام شافعی رحمه الله یعنی په برکه عین شکل دارنګ روایت ته هم دارنګ نقل د خبره ده چې امام شافعی صاحب هم یو بند شپته واره قران عظیم شان ختم کوا او د قران عظیم شان ختم بای کوا په میاشت رمضان کې هم درکم ته یو د ورځې یو د شپې او یو په چا کې په تراویح کې او جملار تلل یو بند شپته ختمونه. موږ تاسو نو خپل ځنونه وسره خپل اندازه ولګوي. موږ تاسو ته د الله پاک توفیق راکړي د اسلام په احکامو د اسلام په مینا سره رنګ او زړونه ورکړیو او په دوی کې چې کومه لوی هغه موجوده لوی سټه وي او لوی هسته وي ځکه خنن ورځ په سواو کتابونه موجود دي. موږ دې کتابونه نشو مطالعه کولای او دې هغه چې کومه په خپل ګوتو لیکلی وو، دین ته ځانونه وقف کړی وو، دین ته لوی قربانای ورکړی دي او د مقتصد پر د خپل مذهب لکه امام صاحب مذهبي موږ تاسو دا سیرته جوړ کړی دی لکه وړا ډوډۍ لکه وړا مړی لکه فرید الله پاک دې په ورحمېږي. نو امام شافعي صاحب هم دارنګي د قران عظیم شان یو شپه ختمونه کول. اوس یو عالم چې اوس د نږدې وخت کې هغه له دنیا څخه سترګې پټې کړې دي، مولانا زکریا رحمه الله.
هغه په خپل وای مولانا زکریا رحمه الله فرمایي چې زه په رمضان کې د تراویح یفره یو سپاره چې زه په رمضان کې په تراویح کې په وګا کې وایم هغه ما په ورځ کې 10 ځله 10 واره چې کړی دا ویلې دا او تکرار کړی مې دا نو دا یو ختم نشو یو سپاره چې 10 ځله تکرار کې نو یو په 10 کې چې ظرف کې نو یو قران ختم نشو دا هم ختم شو نو د یو سپاره 10 ځله تکرار کړی دا او بیا وګاته بیا ختم کې هم ویلې دا د څومره لوی عبادتونه د خلکو کړی دي پر رمضان امدا کې سمتا یو عالم تر شوی دی رایپوری رحمه الله لوی عالم تر شوی دی رایپوری رحمه الله اې دې دا معمول و چې کله به میاشت رمضان راغله نو خپل د چې کوم مریدان به وي محبین به چې وي متعلقین به چې وي دا به ټول راټول کړل امام رایپوری رحمه الله بخپل مریدان او خپل شاګردان او متعلقین دا وی راټول کړل ورته وایي ویل چې ګورئ د رمضان میاشت راغله نو زه دا یو خاصه میاشت ګرځوم ځکه چې بیا بل میاشت به دا رقم راځي بیا چې راځي ډیر به ژوندي او ډیر به نوي ژوندي یعنی ډیر به ژوندي او ډیر به نوي د دنیا نه به سترګې پټې کړي نو په لحاظه د یو لوی عظیم شان میاشت دا یو نو د ورته ویل خپل مریدانو ته او خپل شاګردانو او متعلقینو ته چې دا یو خاصه میاشت زه ګرځوم نو اوس سره ومولیدل اذن وروسته بیا نشو سره لیدای په میاشت رمضان کې ځکه زه ټوله میاشت ورته ویل خپل شاګردانو ته او هغه ته مریدانو ته چې ټوله میاشت اعتکاف کوم په اعتکاف کې نه وځم او د خدای پاک عبادت پکې کوم دنیوي کارونه هر څه په ټفه هغه دروم هغه په ټفه دروم نو فلهذا اوس مونږ تاسو سره ولیدل د خپل شاګردانو مریدانو ته به ویل او نور نشو سره لیدای او خپل خادم ته به ویل یته ته به وابو جای ور کړه ورته به ویل چې کوم سوالونه کوم کغزونه راځي د سوالونو او د پښتنو داغه هغه کغزونه هغه سوالونه پښتنه چې کوم راځي دې بوجای ته ور اچوا رمضان وروسته به چې کو هغه کغزونه ګورو او جواب کوو به نو ډیر معزز او محترم زمونږ اسلاف او د زمونږ متقدمین علماو ډیر خدمتونه کړې دي او ډیر لوی عبادت کړې دي دنیوي امور به په رمضان کې سټاپ کړل هغه به ودرول او ټول زړونه به چاته ورکړل ټول ځنونه به چاته ورکړل رمضان ته ورکړل نو الله فقط موږ تاسو ته هم توفیق راکړي چې په د رمضان کې چې ډیر زیات ثوابونه موجود او دا یو حدیث موږ تاسو ته بیان کو تاسو ته پیش کو څومره لوی خبرې دي په واسطه دا باندې څومره لوی هغه نعمتونه نعمت او مختصر جنت الله پاک ونه او د جنت کسرونه راکوي او بنگله او کرونه راکوي نو الله فقط توفیق راکړي چې د میاشت رمضان په سم ډول سره ونیسو او په عزت سره را څخه رخصت شي او خې عبادت پکې وکي او دا میاشت د الله پاک میاشت د الله پاک یو استاد دی خدای پاک ته خوشاله رنه ولاړ شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.